یا دا دنگ دنگ دی واده شنو له دغه ویلو هغه ته د شعر وړاندې کولو د هدف څه دی؟ هغه نو تشویقی مې ډېر او مخته تګ راته راکوي، مطلب لار راته راکوي چې یعنې شعر چاته لیکي؟ خوب مې لیدلی دی چې غوښې مې کارغان خوري مړی یم، خوب مې معنا کملا نظم د تعبیر نه بغیر. د شعر نه خاطره لري؟ بے موشکاتا دو تیار فصل حساب کوا زه په قاتل او مقتول دواړو ژاړم، قاتل مې ځان دی او قتلېږم زه. چې نه دی نازو نزاکتونه نو برهم شي ویل مې درته نه چې ډېر ساده یم لالیه. سلامونه، تاسې ټولو ته یو ځل بیا هرکلی په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست. مینوالو خوشحاله یو چې یو ځل بیا له تاسې سره یو او تاسې له موږ سره یاست. درنو لیدونکو او اورېدونکو مینوالو، تاسې به زموږ تېرې خپرونې، تېر بنډارونه، تېرې ناستې او د لیکوالو، د شاعرانو او په خاص ډول د ترنم د بلبلانو سره چې دوی خواږه ترنمونه او غږونه لري، د هغوی سره زموږ مرکې، بنډارونه، ناستې، مشاعرې او ادبي ټوکې ټکالې لیدلي او اورېدلي به درکه کړي به مې او په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ هم ګرځېدلې وي. نن را سره په خپرونه کې داسې یو ځوان شاعر میلمه دی چې دی نه یوازې چې شاعر دی بلکې دی ترنم کوي، ډېر ښایسته غږ هم لري. تقریبا 6 کاله کېږي چې دی خپلې مینې، هغه مینه چې دی له شعر سره لري، هغه مینه چې دی د ترنم سره لري، هغه مینه چې دی د شعر د زمزمه کولو سره لري او دی له شاعرانو متاثره شوی، دا له خپلې ټولنې متاثره شوی، د خپلو ملګرو متاثره شوی، په ډېر ښه انداز سره هغه ترنم کوي. خوشحاله دی له خپل ترنم نه او خوښ دی او هیله یې همدا ده چې دغه برخه کې مخکې لاړ شي. نو پیل کې هغه ته ښه راغلاست وایم. دغه ځوان چې نن تاسې ګورئ، دغه شاعر، ځوان شاعر، دغه ځوان ترنم کوونکی غږ سره به اشنا یاست، حامد فضل دی. فضل سره به د ده په شعر و شاعرۍ، د ده په ترنم، د ده په مینه او د ده په کړو کم ترنمونه چې کړي، کومه شاعري چې کړي، په هغې خبرې کوو. خو پیل کې ورته ښه راغلاست وایم. فضل صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله شو چې زموږ بلنه دې ومنله، زموږ مینوالو ته راغلی، ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې عثماني صاحب، تا ته سلامونه او د ملي تلویزیون کارکوونکو ته او کتونکو ته مننه. ژوندی اوسې. فضل صاحب، که له شاعره پوښتې، که له لیکواله پوښتې، که د هر د هنر له برخې پوښتنه کوي چې دغه هنر ته، شاعرۍ ته، لیکوالۍ ته او دغه برخې ته چې تاسو پکې کار کوئ، انګېزه یې څه وه؟ که همدا پوښتنه له تا هم وکړمه چې داسې څه و چې شعر خو یو څه لري، تر شا یو څه شته، یو څه تاثیر یو اغېزې به وي، خو په پیل کې ته یو ښه ترنم کوې، په ترنم به هم خبرې کوو. شعر ته مو راتګ څنګه و؟ دغه نو طبعا داسې ده چې حالات دي، سړی د وطن حالات یا همداسې نور سړی ودرېږي، مجبور شي، نو شعر ته سړی مخه کوي. کله شاعران وایي چې ادبي بهیرونه له شاعرانو سره ناسته ولاړه، لیکوالانو سره، یعنی کله چې ته د شعر نړۍ ته راځې، شعر لیکي، ستا هم د دې تر څنګ چې حالات، تکلیفونه، مشکلات، دردونه د وطن شته، د شاعرانو سره دې راشه درشه شته دی ورسره کېدله؟ او شاعرانو سره هم ناسته ولاړه شته دی، زه بهیرونو ته هم زه ناسته ولاړه لرم. د څومره وخت به ستاسې به دغه مزل څومره وخت شوی؟ څو کاله به کېږي چې تاسې دغه مزل کړی؟ 7 کاله یا 8 کاله به کېږي د شاعرانو سره ناسته ولاړه لرئ. ښه، هغه وخت کې بهیرونه چې تاسې ورته تلئ د شاعرانو سره، اوس هم ترمنځ یې فرق څه کې دی؟ بهیرونه شته، مشاعرې اوس هم شته، کېږي؟ زه ورته د تېر په څېر لکه پخوا 7 کاله 6 کاله وړاندې چې به تاسې تلئ، هغه مینه دې اوس هم شته دی؟ او هماغه مینه مې اوس هم شته، خو پخوا فرق یې هم دومره دی چې پخوا خو به بهیرونه فعال او ملګري بنډارونه به کېدل. اوس نو دغه تحول سره لږ څه محدود شوي دي بهیرونه، نو مشاعرې کمې کېږي. علت یې څه دی؟ رسیدګي نه کېږي ورته او مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات هم دي او همدغسې نور، نو دغه علت دی. فضل صاحب، کله چې له شاعره پوښتنه کوې چې دی کله شعر لیکي،
دا چې نوی د شعر دنیا ته راځي د شعر سره مخ کېږي او غواړي چې شعر ولیکي د ډېره زیاته تلوسه او بل ډېره تادي کله چې دا شعر لیکي نو دا کوشش کوي چې د خپل ملګري سره د خپل دوست سره داسې یو چا سره چې هغه سره د زړه راز شریک وي هڅه کوي چې هغه ته یې ووایي ضرور اول خو به یې ځان سره زمزمه کوي ځان سره به یې تکراروي د دې په خاطر چې دا پې خپله ښه باوري شي بیا وروسته ملګري ته وایي داسې څوک ته لرئ چې ته شعر ووایې د خپل ملګري سره که هغه لیکوال یا شاعر وي یا ستا د زړه راز هغه سره وي شته دی او کله ورته دغسې شعرونه وایي هو عثماني صاحب شته دی کله چې ونه ګورم نو بیا ورته زنګ وهم ټلیفون چې کله بند وي هو طبعا چې کله را سره میلاو شي نو بیا ورته وایم هو شته له دغه ویلو هغه ته د شعر وړاندې کولو د هدف څه دی څه غواړئ څه باید وشي هغه نو تشویقوي مې ډېر او مخته تګ راته راکوي مطلب لار راته راکوي چې یعنې تشویق راته راکوي ډېر زیات شعر ته مراتب وکاله کېږي په دې وکاله کې چې تا د خپل ملګري ته یا نورو دوستانو ته شاعرانو ته لیکوالو ته تا خپل شعر ویلی ستا د شعر په قوي کولو کې ستا د شعر په ښه کولو کې کله کله چې موږ له ملګرو سره ناست یو خبره ډېره زیات د شاعرانو ملګري ډېره زیاته کوي چې که پوښتنه ترې وکړي چې شعر دې لیکلی دا وایي و شعر مې لیکلی که ته دې پوښتنه کوي چې دا شعر ما ته ووایه نو هغه یو رقم په خپل شعر باندې بخیلي کوي عاجل یې نه وایي په هغه وخت کې نه وایي نو هغه ځواب بیا دا وي چې تر اوسه مې ورته خالونه نه دي ویلي که ډېرې راوسپړې او ډېرې تنګ کړي ډېرې پوښتنې ته وکړي چې ولې راته شعر نه وایي همدا وخت دی چې د ملګرو سره شریک یې د لیدونکو سره یا د دوستانو سره دا وایي تر اوسه مې خالونه پې نه دي ویلي د خالونو مطلب څه چې دا په ریاضت کې قوي کوي ښه کوي یا نوي ترکیبات شی ورته دغه کوي ته بیا څنګه یې که څوک نه غوښتنه وکړي دستي ورته شعر دستي وایې که نه ته هم همدغسې لږ بخیلي کوې په شعر ویلو کې بخیلي کوې بخیلي نه کوو نو چې وی غواړي غوښتنه یې وکړي طبعا نو بیا یې ورته ویو نو بخیلي خو نه کوم شعر چا ته لیکي ځان ته لیکي ټولنې ته لیکي خلکو ته لیکي که نه شعر ټولنې ته لیکم خلکو ته لیکم یو څه پیغام یو څه چې زما په کوم درد دی هغه دې ټولنې ته وړاندې کوم ښه ته چې ټولنې ته شعر لیکي او ځان ته هم لیکي باوري چې ټولنه ستا درد احساسولی شي ستا هغه د شعر کوم مینه چې ده کوم محبت چې دی په شعر و شاعرۍ کې ته په دې باوري چې هغه مینه ستا په شعر و شاعرۍ باندې دی ماتولی شي هو زه پې باوري یم او زما په شعر مینه ماتوي همدغه وجه ده چې دا دی نو شعر لیکو ښه حامد فضل ترنم هم کوي شعر هم وایي خو دی چې وایي زه شعر ټولنې ته لیکم زه شعر مینهوالو ته لیکم ځان ته هم لیکم هدف مې ځان ته هم چې زه هم پې خپله باوري اوسم او همدغسې هغه ملګري هغه دوستان هغه لیکوال او شاعران چې زما د شعر سره مینه لري دوی غواړي چې زما په شعر باندې خپل ادبي تنده خړوبه کړي هغه هنري ذوق پرې خړوب کړي نو ګورو چې دی موږ سره اوس د خپلو مینهوالو ته د خپلو ملګرو ته کم شعر شریکوي ترنم کوي شعر غزل ورته وایي دا خوښه به د وکړو ښه فضل صاحب په دې برخه کې درنه یو شعر اورو یو غزل دی همدې هیله چې ستاسې خوښ شي ډېر به م ښه شي انسان به څه وي د احساس او د ضمیر نه بغیر انسان به څه وي د احساس او له ضمیر نه مننه انسان به څه وي د احساس او د ضمیر نه بغیر تش فریم بدرنګ ښکاري ملګرو د تصویر نه څومره ښه دی دا ځل بیا وایي انسان به څه وي انسان به څه وي د احساس او د ضمیر نه بغیر تش فریم بدرنګ ښکاري ملګرو د تصویر نه بغیر خوب مې لیدلی دی چې غوښې مې کارغان پرې مړي خوب مې لیدلی دی چې غوښې مې کارغان مننه خوب مې لیدلی دی چې غوښې مې کارغان پرې مړي یم خوب مې معنا کملا نظم د تعبیر نه بغیر مننه زه کرامت لرمه دم مې کړلو ودې لیده زه کرامت لرمه دم مې کړلو ودې لیده مننه زه کرامت لرمه دم مې کړلو ودې لیده دا لیونی مې څنګه وتړه زنځیر نه بغیر او دا زړورتیا به مې په تاسو کې شکست راولي څنګه دا زړورتیا به مې په تاسو کې شکست راولي د جنگ میدان کې یم ولاړ کمان او تیر نه بغیر ډېر ښکلی دی مننه نه ځکه هر څه وایم چې ته مې همسفر د ژوند دی څنګه هر څه وایم چې ته مې همسفر د ژوند دی نه یو کار ګوره هم نه کېږي تقدیر نه بغیر ډېر ښکلی دی او فضل صاحب وبخښه نیمګړتیا به دې بیا وروسته ووایې خو زه تا د جنګ خبره وکړله چې زه په قاتل او مقتول دواړو ژاړم
زه په قاتل او مقتول دواړو ژاړم، قاتل مې ځان دی او قتلېږم زه. مهرباني ته د هغه نیمایتۍ دې پاتې شو مهرباني. او اخري بیت یې داسې دی عثماني صاحب چې ژوند کې هدف ټاکه بیا ځان وررسوه فضله. ژوند کې هدف ټاکه بیا ځان وررسوه فضله. ژوند کې هدف ټاکه بیا ځان وررسوه فضله، بیا به ته بل طرف ته نه ځې خپل مسیر نه بغیر. انسان به څه وي د احساس او د ضمیر نه بغیر. ډېره مننه، ډېر بلا خوند دی وکړي مینهوال رښتیا هم چې که څوک له خپل هنر سره، څوک له خپل شعر و شاعرۍ سره، له خپل راشه درشه سره د کلتوري هغه فرهنګي او هنري دود چې کوم دی که دی ورسره زړه نه مینه وساتي دی ضرور خپل هدف ته رسیږي. فضل رښتیا هم هغه شاعر دی او هغه توري هغه ترکیبات تصور کوي او په خبرو راولي چې ستاسې خپله زړه م کېږي چې همدغسې شعر ولیکئ، همدغسې توري راواخلئ، همدغسې ترکیبونه او بیتونه راواخلئ، خپله یې تاسې د شعر په ژبه باندې مینهوالو ته وړاندې کړئ یا یې ولیکئ. نو بلا خوند یې وکړه فضل صاحب. مینه څومره کېدلی چې سړی خپل هدف ته ورسوي؟ که چون موږ د مینې په خبره باندې روان یو، مینه یوازې دا نه، هدف مې دا نه دی چې سړی دی د مور پلار صحیح د دې سره خلک مینه کوي، د الله سره مینه کوي، له جانان سره مینه کوي، زموږ ستاسې ورونه هم کېدلی شي، ملګري دوستان ټولنه هم کېدلی شي. یعنې هدف مې د دې مینې دې سوال نه دا دی چې تاسې شعر لیکئ او مینه ورسره لرئ. مینه څومره تاثیر د شاعر په دروني حالات کې یا د شاعر په هغه زړه باندې خپل تخم شیندي چې دی خپل هدف ته ورسوي؟ همدغه مینه ده چې دا دی نو شعر لیکم، همدغه مینه ده چې مطلب ترنم کوم او تر دغه حده رسولی یم. یعنې مینه کېدلی شي سړی خپل هدف ته ورسوي. سړی د زړه نه که یو چې سره مینه ولري ډېر ښه دی. د شعر په کومه برخه کې تاسې کار کوئ؟ غزل لیکئ، څلوریزه لیکئ، نظمونه لیکئ، اوس وخت کې ټپیزي، درییزي، څلور ډام را پیدا شوي دي، په کومه برخه کې ډېره شاعري کوئ؟ غزل ته ډېر کار کوم. ولې غزل لیکي؟ اسانه دی، ښایسته دی که څنګه؟ خوږ دی او سړی ځان ته راکش کوي، نو بس په دغې خاطر باندې غزل ته. کله چې موږ د ملګرو پوښتنه کوو دا خبره هم ډېره زیاته کېږي او اکثره په مرکو کې ضرور دا خبره په درګه کېږي چې کم شاعر چې دنیا ته راځي یا د شعر برخې ته راځي هغه به ول غزل لیکي. که د غزل هغه اصولو، قانون او قاعدو ته ګورو نو غزل خپل هغه قافیه، ردیف، وزن، څپه لري. یو رقم د دې ماتول یا د دې نه وتل راوتل خپې غزول شاید هغه د غزل سره جفا وي، غزل سیره نه شي. خو بیا هم د شاعر چې کله شعر ته راځي دا به ول غزل لیکي. علت یې همدا وي چې خوږ وي او ځینې خلک وایي چې د شعر هر یو بیت یعنې دا یو ځانګړی خوند لري. تسلسل، څپې دا خو صحیح ده، خو ولې کار یو بیت یې ګوري ځان ته مان لري. همداسې ده؟ همداسې ده. ښه، بهیرونه څنګه دي په اوس وخت کې؟ تاسو خو ورته ځئ، تر ډېره کم نثر پکې ډېر بدره کېږي، مثال لنډې کیسې دي، ناولونه دي، شعر و شاعري ده. تاسو خو اوس غواړئ، اوس هم زړه م دا دی چې لاړ شي ورته. یعنې خلک پکې هم برخه ډېره زیاته وایي. شعر پکې وایي که نثر هم شته، لنډې کیسې هم پکې وایي؟ شعر پکې ډېر وایي. بهیرونو کې اکثریت چې ځو موږ نو شعر پکې ډېر وایي، نثر ډېر کم دی پکې. د شعر نه خاطره لرئ؟ که داسې ښه خاطره وي چې تا یو ځای کې داسې ناڅاپه مثال یو بهیر دی، ته پکې دعوت شوی، تا ته بلند درکړل شوي، ته خبر نه یې، یو دم هغه ځای کې جګ شي، څوک وایي چې پلانکي ته بل نه ورکوو، ته هغه شعر ووایې په داسې یو فکر کې، یو داسې انداز کې ووایې چې ته هېڅ هغې ته متوجه نه یې یا برابر نه یې، ستا ذهن برابر نه یې. خو کله چې دا شعر بیا اوري یو رقم خاندې ورته، یو رقم خوشحالي ورته کوي، یا پې خفګان ښکاره کوي چې کشکې دا شعر مې دلته نه ویلی، کشکې زه دې غونډې ته نه وی راغلی، کشکې والا مخکې راغلی وی، څومره ښایسته. یعنې داسې کله شوي؟ هو، چې په زموږ د رودات ولسوالۍ کې هلته بهیر ته لاړلو او ملګرو سره ناستو او یو نم ناڅاپه مطلب ما ته بلنه راکړله او ما خپل غزل ترنم ته دغه کړی و، هغه مې نو بیا نو د ممتاز اورکزي غزل بس په همغه مې شروع وکړه او هغه خولې ته راغی، هغه مې ویلې. نو همدا خاطره لرم، هلته مې خپل غزل ترنم ته دا کړی چې خپل به ویل. ښه، مینهوال به اوس همدا غوښتنه هم کوي چې اوس موږ ته به کوم غزل ترنم کوي. نو څنګه دې خوښه ده په دغه برخه کې ورته خپل شعر زمزمه کوي، ترنم کوي، که د بل کوم شاعر؟ یاره د ممتاز اورکزي یو غزل دی، هغه به درته ووایم. ډېر به م ښه شي. د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیه،
د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیا دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالیا د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیا دا ځان راته نن تا سره بدل بدل لید شي دا ځان راته نن تا سره بدل بدل لید شي یقین راکړه چې ستا یم همغه یم لالیا د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیا چې نه دی نازم نزاکتونه نو برهم شي چې نه دی نازم نزاکتونه نو برهم شي ویل مې درته نه چې ډېر ساده یم لالیا د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیا ډېره لیرې عثماني صاحب تا ته ډالۍ وایي چې څه تا دې د ململ جامې اغوستې ستمګرې څه تا دې د ململ جامې اغوستې ستمګرې او څه زه لکه د مصباران شیبه یم لالیا د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیا ډېر ښکلی ده ډېره لیرې یا زما خو د زارې ته دې ونه کتل په خولا شوې زما خو د زارې ته دې ونه کتل په خولا شوې ته پرېږده که نه نن درنه خفه یم لالیا د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیا ممتاز یم که کامیاب یم که ناکام بلا پسې ممتاز یم که ناکام یم که کامیاب بلا پسې په خپل ځان پسې خپله تجربه یم لالیا د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیا دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالیا د شپې یوه بجه ده او نشه یم لالیا ډېر خوندور دی ښه ډېره مننه بلا خوند دې وکړه والله رښتیا هم چې زړه نه او د مینې یو څوک د هغه شاعر چې دی ورسره مینه لري ووایي ډېر ښه خوند کوي او ښه برېښي څوک چې ډېر تشویق کوي ملګري کورنۍ او په کومه برخه کې تا ډېر تشویق کوي په ترنم کې چې ترنم کوه همدغه وظیفه پر مخ ویسه که نه شعر و شاعرۍ کې ته چې نه شعر ولیکه کورنۍ مې چې د ترنم ته ډېر دغه نه راکوي وایي چې مه کوه اجازه نه درکوي اجازه راته نه راکوي ملګري چې دي بیا هغه نو مې ترنم ته هم تشویق کوي او کورنۍ مې چې د اکثریت مې په غزل شعر ته دغه کوي چې ویلي کې او ترنم نه خوښوي ولې علت څه دی نه یې خوښوي علت یې دا دی چې بد یې ګڼي چې ښه نه دی ښه نه دی یعنې پښتنه ټولنه ده زموږ ستاسې په ټولنه کې رښتیا همدغه ستونزې شته ښه غزل صحیح ده دا خو منو چې خلک به تر ډېره ځینې کورنۍ یا زموږ ستاسې افغاني ټولنه یا پښتني ټولنه دی به د غزل په برخه کې خپل هغه والدین خپل بچیان خپل فامیل تشویق کوي چې دی وایي خو ترنم کې شاید خلک ورته په بله معنا باندې دغه ورکوي خو ستا شهرت په چیز کې ډېر پیدا شوی دی ځکه شاید تا به غزل هم ویلي بنډارونو بهیرونو کې به جګ شوی خو ولې ترنم به دې کړی نو اول دا دی چې ستا شهرت سوال مې دې ته به ځواب راکړي چې کله شوی او بیا څومره وخت کېږي چې تا به په همدې برخه کې که ترنم کې دې څومره شهرت پیدا کړی رښتیا خبره چې عثماني صاحب شهرت مې چې پیدا کړی نو په همدې ترنم کې مې پیدا کړی او یو 2-3 کاله به کېږي چې ترنم کوم نو په همدغې ترنم کې مې خلک پېژني د چا شعرونه ډېر وایي خپل ډېر وایي که نور داسې شاعران هم شته دی چې ته یې شعرونه اکثریت عثماني صاحب داسې دی چې د نورو ملګرو ویم یعنې د ممتاز رکزي یا د سعود صاحب
شعرونه په ترنم کې وایم. خپل ته کوشش وکم چې کمپوز برابر کوم خو نشم برابرولی او اکثریت د ممتاز اورکزي او د سعود د کمپوز لپاره خپله خواري کې خپله کمپوز برابروي که نه ملګري دوستان هم شته دی چې تا ته شوقي تا ته کمپوز برخه کې تا سره مرسته کوي؟ خو خپل اکثریت خپله برابروم. بیا نو چې ملګرو سره په نظر د ملګرو پې اخلم نو بیا چې کوم ښه کمپوز بیا راته وایي چې دا باندې کار وکړه نو بیا مني کمپوز دی منم د ملګرو کمپوز یا هغه څه چې وایي هغه خبره یې مني. څومره تاثیر غورځوي؟ ډېر تاثیر غورځوي. کله چې په خپله خوښه باندې ته کله ترنم وکړې هغه ډېر خوند ورکوي که ملګري چېرته کمپوز دغه کړي؟ په خپله چې وکړم کمپوز برابر کړم نو بیا راته خوند هم راکوي او بار بار یو چې ویم راته خوند ښه فضل صاحب یو بله مسله کله چې له شاعرانو پوښتنه کوي ترنم کوونکي په خاص ډول یو فرمایشي شعر ورته سړی ورکوي چې دا راته ترنم کا یا یو غزلي نو تا سره ملګري دوستان داسې کوي بیا څنګه یې احساس کولی شي؟ یعنې کولی شي چې یو دم اوس ناست یو ما ته مې کمرمین ووایي یا زما ملګري ووایي چې فضل صاحب باندې دغه شعر ترنم کا دې وخت کې ته داسې کمپوز اتومات جوړولی شي خوښېږي دي؟ هو کېږي اکثریت شوي دي. په زموږ یو شپنۍ ناسته وه د رڼا په لور ادبي بهیر لرو موږ خپل او ملګري زموږ ملي بیرغ ته شعر لیکلی و نو ملګرو غوښتنه وکړله شعر یې همداسې د انتیکلومې په دغه وویلې په ژبه وویلې بیا یې راته وویلې چې ته دا ترنم یو ناڅاپ نو بیا کمپوز ډېر ښکلی راغی او کولی شم. کمپوز څومره تاثیر د شعر په خوښولو کې چې خلک خوښوي څومره تاثیر غورځوي؟ ښه دی کمپوز چې ښه کمپوز وي نو هغه شعر د زړونو ته کته کېږي د زړونو په غوږونو خلک اوري. د چا شاعري ډېره وایي؟ مخکې مې یادونه درته وکړه چې د ممتاز اورکزي سعود صاحب دی غزل مومند دی د بري پښتونخوا او جاوید شاه درمان دی همداسې نور ملګري دي ښه شعر چې لیکي نو بس هماغه لولو. بهیرونو کې ته ډېره ترنمونه کوې که نه شخصي هم داسې ناستې ترنم کوې؟ شخصي خو چې اوزګار سو بس د ملګرو سره نو بس ترنم یې کوو او بهیرونو کې هم کوو چې لاړ سو خامخا ترنم پکې کوو. هدف دې څه دی؟ موخه څه لري چې تر کومه به دغه جاله پر مخ وړي؟ تر کومه به شعر وایي؟ تر کومه به شعر لیکي؟ مثال شاید ته شعرونه لیکي دا خو چاپ ته به ضرورت لري سړی باید کتابونه هم چاپ کړي که ترنم دغه کوي سړی باید مخکې لاړ شي ښه کمپوزونه جوړ کړي د نورو شاعرانو د شعرونه راواخلي. څومره هدف دې ټاکلی او هدف دې څه دی چې په کوم وخت کې به په شعر لیکلو کې هم هدف دا دی نو چې زړه م کله پې اوبه وڅښلي په خپل شعر چې اوس دی د چاپ وړ دی نو کتاب به ترې چاپ کوي انشاءالله. او ترنم کې به مخکې ځو نو کمپوز یې به نور نوي نوي برابره او مخکې به تګ کوو پکې زړه م غواړي نو تر ډېره تر څو چې هیله لري امید دې شته چې انشاءالله ملګري دوستان درسره به دغه برخه کې همکاري کوي مرسته کوي انشاءالله. ښه څنګه دې خوښه ده یو ترنم د ملګرو سره بل هم شریک کړي خوشحاله به شو؟ ولې نه په سترګو. د چا ترنم به ورته شریک کړي؟ د سعود صاحب غزل دی. اور دی راچاو ذکرونه مې لمبې ووتې اور دی راچاو ذکرونه مې لمبې ووتې د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووتې د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووتې اور دی راچاو ذکرونه مې لمبې ووتې د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووتې ډېر ښکلی دی. خواته مې راغلې په غزل د راته لاس کېښوده خواته مې راغلې په غزل د راته لاس کېښوده بیا له هباته مې له یاده کافي ووتې د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووتې بې موشکاته د تیار فصل حساب کوه بې موشکاته
شکاتا د تیار فاصل حساب مکوا حق د هغه دې چې د چانه په خولې ووته د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووته ډېر ښکلی دی د کلي خان د یو غریب ګریوان ته لاس واچوه د کلي خان د یو غریب ګریوان ته لاس واچوه د لویو لویو پښتنو نه پیجامې ووتې د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووتې اور دې راوچاو ځیګر نه مې لمبې ووتې د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووتې ډېر ښکلی دی چاچی پختو پالوله تو شپټو پک سودا چاچی پختو پالوله تو شپټو پک سودا ننې د کورا د ځوانانو جنازې وته د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووتې اور دې راواچاو ځیګر نه مې لمبې ووتې د زړه د تالا مې په خراب درته خیرې ووتې نو ډېره مننه رښتیا هم فضل صاحب ډېر ښکلی غږ لري تاسې دغه پخوانی یو ټپه ده وایي د یو زړګي نه بل ته لار وي فضل صاحب د یو زړګي نه بل ته لار وي که زما خوښې ستا به ولې بدې شمه نو چې زما خوښېږي زه دې ترنم اورو نو لیدونکي مینوال خو به دې ضرور ترنم اوري ښه نو فضل صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله څه پیغام لري مینوالو ته څه په آخري کې کوم پیغام لري مهرباني مایک ستا په خدمت کې دی پیغام مې ټولو کتونکو ته هم دغه دی چې په خپلو اولادونو باندې د تعلیم وکړي همدغه تعلیم دی چې موږ له بدبختیو ژغوري ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله شو انشاءالله ځکه بیا وو چې نور ترمونه دې وکړل کتاب دې چاپ شو بیا به انشاءالله در سره په دغه برخه کې مرکه کول تا ډېره زیاته مننه